درنو لیدونکو السلام علیکم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. غلام اسحاقزی چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی دی، وایي چې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، د دې لپاره چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په هیوادونو او ملګرو ملتونو کې سفیران نشي بدلولی. ښاغلي اسحاقزي نه یوازې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو غږ کړی، بلکې غوښتنه یې هم کړې ده چې ملګرو ملتونه دې پر طالبانو بندیزونه ولګوي. د طالبانو د کابینې د مشر ملا محمد حسن اخندزاده او د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په شمول د حکومت ځینې مشران د ملګرو ملتونو یا امریکا په ټول لیستونو کې شامل دي، تر څو چې امریکا او ملګرو ملتونو طالب مشران له ټول لیسته ونه باسي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه پر خپل حال پاتې وي. طالبان وایي چې امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبرورۍ د 29 نیټې په موافقه کې امریکا ژمنه کړې وه چې طالب مشران به له ټول لیستونو ایستل کیږي، خو امریکا تر اوسه پرې خپله ژمنه نه ده عملي کړې. غلام اسحاقزی د نړۍ له هیوادونو هم وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د طالبانو پر هغو مشرانو چې د دوی له لوري په اعلان شوې کابینه کې غړیتوب لري باید بندیزونه پرې ولګوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.